د درغلۍ او غلامۍ سیاست مو نه دی زده. وروسته تر هغه چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د طالبانو پر مشرانو تور ولګاو چې ګواکې په سیاست نه پوهیږي او تر څنګ د اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویل چې د طالبانو رهبران مشران باید خپل استعدادونه ورته روښانه کړي، وښیي چې دوی څومره وړتیا لري د نظام حکومت چلولو استعداد لري او که نه یې لري. موږ باید پوه شو چې د چا سره سوله کوو. تازه په وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد توند غبرګون ښودلی او د کابل حکومت په چارواکو یې غږ کړی چې د خپل ځان ګمان دې پر دوی نه کوي. مجاهد ویلي که سیاست عبارت له فریب، درغلۍ، غلامۍ او له منحرفو لارو ځان هدف ته رسولو څخه وي، بې له شکه چې طالبان په دې کارونو نه پوهیږي. او برعکس د کابل ادارې غلامان ماسټرۍ پکې لري او که سیاست عبارت له شرعي تګلارې، نبوي منهج، استقامت او میړانې څخه وي، بیا نو طالبان د دې میدان سرلاري دي. مجاهد زیاتوي چې د کابل ادارې چارواکي 20 کاله د امریکایانو په خدمت کې و چې بهرنۍ ځواکونو ته د خپلې بقا لپاره د پاتې کېدو خواستونه کول. نوموړي ویلي د کابل ادارې چارواکي چې 20 کاله د امریکا په غلامۍ کې سټونه وسولول، پر موږ هم همداسې ګمان کوي. که طالبان خپلواک او د دې ملت د ارادو رښتیني ممثلین نه وای، لکه تاسو غوندې بهرنۍ اشغالګرو ته به له خپل ملت څخه د ځان ساتلو زړونه او زارۍ کولې. بلخوا ویل کېږي چې نن د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په یو نه اعلان شوي سفر کابل ته راغلی او له ډاکټر عبدالله سره یې کتلي. له دې سره هممهاله رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې کانفرانس به د روانې میلادي میاشتې پر 14 نیټه د 10 ورځو لپاره په استانبول ښار کې دایر شي چې پکې به مهمې او بنسټیزې پریکړې وشي.